أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. دی آیت مبارکه کې د ابرار د نیکانو خلکو چې مخکې کم دعاګانې بیان شوې د هغه دعاګانو د قبولیت بشارت ورکول کېږي په دې آیت مبارکه کې چې ستاسو دعاګانې قبول شوي دي. فرمای فاستجاب لهم نو قبول کړلې د دوی د پاره ربهم رب د دوی دعاګانې د دوی رب د دوی دعاګانې قبول کړي. انی یقینا زه چې یم لا اضیع نه ضایع کوم عمل عامل عمل د عمل کوونکي منکم ستاسو نه. فرمایي چې ستاسو دعاګانې قبول شوي دي او ستاسو اعمال چې دي دا نه ضایع کېږي. من ذکر او انثى که نارینی او که زنانی ستاسو اعمال به ضایع کېږي نه. بعضکم ځینې ستاسو من بعض د ځینو نه دي، یعنی انسان دی او که زنانه ده دوی چې عمل کوي هغه به الله تعالی یو شانتي قبلوي. په انسان او زنانه کې څه فرق نشته دی ځکه دواړه انسانان دي. ځکه چې دا نارینه هم د زنانه نه پیدا کیږي او دا زنانه هم د نارینه نه پیدا ده، د یو بل نه پیدا شوي دي، د یو بل نه پیدا کیږي، یو جنس دی. فالذین هاجروا نو هغه خلک چې هغوی هجرت کړی دی. دې ځایونو کې د دغه یعنی اولو الالباب کم خلک چې عقلمن خلک دی د الله تعالی نه دعاګانې غواړي او الله تعالی د دوی دعاګانې قبلوي نو د دغه خلکو څه صفات بیانوي. نو فرمایي چې دا کسان دي هاجرو چې دوی هجرت کړی دی و اخرجو او ویستلی شي دي من دیارهم د خپلو کورونو نه. نو یا خو مراد دا دی چې کم کسان په خپله باندې وتی دي او هجرت کړی دی او هغه کسان چې هغه په زور باندې ویستلی شوي دي او هجرت کړی دی. یا دا مراد دی چې دا هاجرونه مراد دا دی چې دوی پرېښودي دي ګناهونه، هجرت کړی دی د ګناهونو نه، د شرک نه، د بدعاتو نه، د هغې نه هجرت کړی دی، یعنې هغه یې پرېښودي دي. و اخرجو او ویستلی شي دي من دیارهم د خپلو ښارونو نه. نو د دې نه مراد هجرت دی. د لاول نه ګویا چې د اول هاجرونه مراد چې دی نه هغه تقوا شوه ده او دا هجرت چې دی دا د دې دویم نه مراد دی چې و اخرجو من دیارهم د خپلو ښارونو نه وویستلی شول. و اوذو فی سبیلي او دا خلک ته چې دوی ته تکلیف ورکړلی شوی دی زما په لار کې او دوی د ایمان نه دي اوښتي، دوی صبر کړی دی. وقاتلو او جنګېدلی دي په لار د الله تعالی کې. وقتلو او قتل کړلی شوي دي، شهیدان شوي دي. نو دا صفات والا خلک چې دی لأکفرن عنهم سیئاتهم خامخا وبرېږم زه د دوی نه بدۍ د دوی. ولأدخلنهم او خامخا داخل بکم دوی لره جنات باغونو ته تجری من تحت الانهار چې لاندې د هغې نه بهیږي نهرونه. دغه بدله به الله تعالی دوی له ورکوي په آخرت کې. ثوابا دا ثواب دی، بدله ده دا جنت من عند الله د الله د طرف نه.
والله عنده حسن الثواب، او د الله تعالی سره بهترینه بدله ده. یعنی جنت خو هم دی، لیکن د جنت نه علاوه نور بهترین بدلی هغه په آخرت کې به الله تعالی دوی له ورکوي، لکه د الله تعالی رضا میلاوېدل. اعلان به وکړلی شي جنتیانو ته چې الله تعالی وایي زه ستاسو نه رضا شوم او زه به بیا ستاسو نه ناراضه کېږم نه. نو دا به د جنتیانو لپاره داسې یو خوشحالي چې دا به د جنت نه سیوا خوشحالي. دغه شانتې د الله تعالی دیدار نصیب کېدل، دا هغه د جنت نه علاوه داسې یو خوشحالي ده چې په جنت باندې دا درنه ده. او همیشه دپاره جنت میلاوېدل، د مرګ ختمېدل، دا ټول د الله تعالی ثوابونه دي، بهترین ثوابونه. فاستجاب نو قبول کړل لهم د دوی دپاره ربهم رب خپل دعاګانې د دوی، انی یقینا زه چې یم لا اضیع نه ضایع کوم عمل عامل عمل د عمل کوونکي منکم ستاسو نه من ذکرین که د نارینه نه او انثی یا د زنانه نه، بعضکم ځینې ستاسو من بعض د ځینو نه دي. فالذین نو کسان هاجرو چې هجرت یې کړی دی، و اخرجو او ویستلی شوي دي، من دیارهم د خپلو ښارونو نه، و اوذو او تکلیف ورکړلی شی دی دوی ته فی سبیلي زما په لار کې، وقاتلو او جنګونه کړي دي دوی، وقتلو او قتل کړلی شوي دي دوی، لأکفرن نو خامخا وبرجم عنهم د دوی نه سیئاتهم بدۍ د دوی، ولأدخلنهم او خامخا داخل بکم دوی لره جنات باغونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه، ثوابا ثواب دی من عند الله د جانبه د الله نه، والله او الله تعالی چې دی عنده د هغه سره حسن الثواب بهترینه بدله ده.